د هر قسمه حاجت پوره کېدو لپاره صرف د بسم الله الرحمن الرحیم دا یو آسان ختم تاسو وکئ. دې پسې چې کوم مقصد دپاره کوم حاجت دپاره تاسو دعا وغواړئ که نه انشاءالله ستاسو دغه مقصد او دغه حاجت به ضرور پوره کیږي. هر قسمه مقصد دپاره ورپسې تاسو دعا کولی شئ، دغه دعا به ستاسو قبلیږي. ختم بالکل آسان ترین دی. دا ختم یو پیره تاسو خامخا وکړئ. ټیک شو. د ختم طریقې کار داسې دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو 12,000 پیرې برابروئ. خو 12,000 پیرې چې دی که نه په داسې ترتیب سره به تاسو برابروئ چې بسم الله الرحمن الرحیم به تاسو شروع کوئ. چې کله 1000 پیرې برابر شي بسم الله الرحمن الرحیم که نه نو یو پیره به ورپسې درود شریف ووایئ او خپل مقصد دپاره د خپل حاجت دپاره به ورپسې بیا تاسو دعا وغواړئ. چې کله دعا نه تاسو فارغه شئ که نه بیا به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوئ. بیا به تاسو وایئ 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 چې کله بیا نور 1000 پیرې برابر شي که نه یعنی 2000 پیرې برابر شي بیا به تاسو یو پیره درود شریف ووایئ او دغه شانتي د خپل مقصد دپاره د خپل حاجت دپاره به بیا د الله تعالی نه تاسو دعا وغواړئ. چې دعا نه کله فارغه شئ بیا به تاسو بسم الله شروع کوئ چې بیا 1000 پیرې نور برابر شي که نه یعنی 3000 پیرې برابر شي بیا به تاسو درود شریف ووایئ او د خپل مقصد دپاره د خپل حاجت دپاره به بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ. مطلب هر 1000 پیرې به یو پیره تاسو درود شریف وایئ او ورپسې د خپل مقصد دپاره به تاسو دعا غواړئ. چې کله 12,000 پیرې برابر شي که نه بیا به تاسو درود شریف یو ځل ووایئ. هغه درود شریف چې کوم تاسو په مانځه کې وایئ دغه درود شریف به تاسو یو ځل ووایئ او ورپسې به د خپل حاجت دپاره د خپل مقصد دپاره د الله تعالی نه دعا وغواړئ. نو انشاءالله د الله تعالی په فضل سره ستاسو دغه دعا به ضرور قبلیږي. دغه په زړه کې چې ستاسو کوم مقصد وي کوم حاجت وي دغه به تاسو ضرور پوره کیږي. ها دا بسم الله به تاسو کم ټایم کې وایئ او څو ورځو کې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم 12,000 پیرې برابروئ. نو بهتره دا ده چې دا تاسو په یوې هفته کې برابر کړئ. په 9 ورځو کې دا تاسو برابر کړئ ډېره به بهتره وي. که 9 ورځو کې تاسو برابر نه کړی شوه که نه خیر دی بیا په زیات ورځو کې تاسو هم برابرول شئ. خو بهتره دا ده چې په 9 ورځو کې تاسو دا 12,000 پیرې برابر کړئ. اوس کم ټایم کې به دا تاسو وایي مخصوص ټایم نشته دی چې کم ټایم تاسو ته میلاویږي که په ورځ کې وایي که په شپه کې وایي ستاسو خوښه ستاسو مرضي ده. خو بس 12,000 پیرې به برابروئ. بهتره ده چې په یوې هفته کې 12,000 پیرې برابر شي. هر 1000 پیرې به تاسو یو ځل درود شریف ووایئ او ورپسې به د خپل مقصد لپاره بیا تاسو دعا غواړئ. خو انشاءالله د الله تعالی په فضل سره ستاسو دغه مقصد دغه حاجت به د الله تعالی په فضل سره پوره کیږي. بیا به انشاءالله ماته دعاګانې کوئ. ټیک شو. نو امید دی چې انشاءالله په دې وظیفې باندې تاسو پیښ شوي ته بیا به کې تاسو ته خبرې څه تپوس خیر د کمنټ کې رابطه کولی شئ. زه به انشاءالله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم تاسو په فکر خو دا ختم یو ځل خامخا وکړئ زموږ عزتمندو د خپل حاجت پوره کېدو لپاره او د خپلې دعا قبلېدو لپاره. انشاءالله دغه مقصد او دغه حاجت به ستاسو ضرور پوره کېږي انشاءالله. ټیک شو. الله رب العزت مو انشاءالله بعد ساتم. دعاګانې کوئ دعاګانې به کوو. الله پامان.